السلام علیکم، هیله ده چې ټول به روغ جوړ اوسئ. موږ هوم ټیب ختم کړی، هوم ټیب یا هوم منیو. راځو پرون موږ انزرټ منیو شروع کړی. انزرټ منیو کې صرف موږ پیجز ګروپ ویلو چې کور پیج څنګه جوړولی شو موږ د یو ډاکومنټ دپاره، یو فایل دپاره، یو کتاب دپاره یا یو چپټر دپاره. بیا موږ ویلو چې خالي صفحه څنګه اخیستلی شو یا پیج څنګه کولی شو بریک یې کړو. دې نه پس اوس موږ راځو ټیبل شروع کوو. ټیبل ډېر زیات امپورټنټ ده او تاسو به ټیبل تر هغه حده پورې یادوئ چې زه دا ټیبل به زه تاسو ته درکوم. اسایمنټ به مو دا وي چې زه به تاسو ډیزاین درکوم چې هغه هر قسم د ډیزاین واوسي، تاسو به دغه رقم ته ډیزاین وکړئ. صحیح. ټیبل به تر دې حده پورې یادوئ. یو امپورټنټ ټاپک ده د ورډ او ډېر زیات په در خوړل کېږي. تاسو هر کار دپاره په کار کېږي. برز مثال په هر دفتر کې، په هر افیس کې چې زه ته کار کوئ نو ټیبل یادول ستا دپاره ډېر زیات امپورټنټ دی. ستا اکثره ډیټا په ټیبلز کې به ته دوی ته وړاندې کوئ، ټیبل شکل کې به یې ته منیج کوئ، برابروي به یې، ارګنایز کوئ به یې، منیج کوئ به یې. صحیح ده که نه؟ هر څه به ته چې برابروي، سیټ کوئ ډیټا، هر څه نمبر یې اوس وګورئ، حسابي کتابي ده ډیټا راځي او ته چاته څه وړاندې کول غواړې، ته په تعلیمي ادارو کې اوسئ، شخصي کې اوسئ، بزنس کې اوسئ، ټیبل یادول درته ډېر زیات امپورټنټ دی، حد نه زیات امپورټنټ دی. صحیح. چپټر هغه به زه درکوم، ټیبل جوړول، ډیزاین نه به زه درکوم، سټایل نه به زه درکوم، تاسو به یې جوړوئ، حاضریانې جوړوئ، مختلف شیزونه، هر څه تاسو کولی شئ چې جوړ یې کړئ. خو فلحال راځو صرف ټیبل په اړه باندې خبرې کوو. او ټیبل ته چې کله راغللو، په ټیبل کې اول انزرټ ټیبل دا غواړي چې ته یو ټیبل انزرټ کړي، یو ټیبل داخل کې دلته کې جوړ کړي. څه طریقو سره موږ کولی شو، څو طریقې دي چې په هغه طریقو باندې موږ کولی شو چې یو دانه ټیبل جوړ کړو او برابر یې کړو. یوه طریقه خو دلته تیارې موږ ته دوی کالمز او هغه راکړي دي، راته رو یې راکړي دي. تاسو اول کالم او رو وپېژنئ چې کالم او رو څه شی ده. صحیح. ګورئ دا شانتې چې کله موږ اخلو دې سر نه، دا شانتې چې کله ځو دا ټوله رو ده او دغه شان 1 2 3 4 5 کالم یې یو څو روګانې دي، 2 روګانې دي. رو قطار او کالم داسې نیغ په نیغه دې ته ویل کېږي. موږ ډیټا په شکل باندې شو کوو په ټیبل کې، د په رو او کالم شکل کې کولی شو موږ یو ډیټا شو کوو یا یې وښیو. نو ګوره اوله طریقه دا ده چې تاسو کله انزرټ ته راغلی، په انزرټ مینو کې ټیبل ګروپ ته به راسئ، ټیبل ته به راشئ، دلته کې ته څو دانې روګانې غواړئ. صحیح. ګوره دا کالمز دي، ګوره کالم ما ته ښیي څو کالم یې غواړئ. داسې راشه، فرض که زه غواړم 5 کالمې یا 6 کالمې، 4 څومره ته غواړئ. ما ورته وویل چې ما ته 5 کالمې راکړه او څو روګانې غواړئ. ګوره دومره څومره قطاره غواړئ، تر څو پورې تاسو اخیستلی شئ، اتو پورې تاسو اخیستلی شئ. صحیح. تر اتو پورې تاسو اخیستلی شئ. 10 کالمه او اتو روګانې تاسو کولی شئ چې واخلئ. دې نه زیات تاسو نه شئ اخیستلی. یوه طریقه یې خو دا ده که ته زر غواړئ چې برز مثال تر اتو پورې ستا کالمز واوسي، 10 پورې کالمز واوسي او اتو پورې روز واوسي، ته کولی شئ دا دیز نه هم ځان دپاره یې واخلئ. فرض کړئ چې تاسو غواړئ چې 15 دي کالمه وي او 10 دې څنګه واوسي، روګانې واوسي. 15 کالم اوسو، 8 روګانې شوې. داخله امید لرو دې کې راغلو. اوس دې کې زه لیکم چې نمبر، فرض کړه دا زما سره نمبر ده، دې کې نیم ده. صحیح. همدا شان دې کې فادر نیم شو او تاسو هر څه دې کې انټر کولی شئ او برابرولی شئ. دې کې مارک شول. صحیح. او دې کې ریزلټ شو چې دا فاس ده او که فیل ده. دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې ډیټا راواخلئ، برابر یې کړئ او سیټ یې کړئ. یو ټیبل ګوره دې طریقې سره کولی شئ چې جوړ او برابر یې کړئ. تاسو ته صرف زه انزرټ کولو طریقه ښیم، خا نور ډیزاین فاتې د هغه کیسه دې سره نور لیاوټ یې ګوره راځي. ګوره دې کې لیاوټ ده، لیاوټ دپاره یو ټیب ټولز دي، د ټیبل لپاره صرف د ټیبل مربوط، بیا ورسره ډیزاین ده. دا ټول یو آپشن، یو کمانډ به وایو، یو هم نه پاتې کېږي. صحیح. دقیقاً ورته ګورئ او ځان سره نوټس واخلئ. چې کله زما ویډیو ګورئ باید تاسو نوټ واخلئ. اوس مې صرف تاسو ته د انزرټ کولو طریقه وښودله چې څه طریقې سره تاسو کولی شئ چې یو ټیبل انزرټ کړئ. ګوره دا طریقه مې درته وښودله. بل زه غواړم که همدغه ټیبل زه انزرټ کړم، ده به وایي دا اوس ګوره دا خو باید وړوکی راغلی وی، دا باید غټه راغلی وی، دا لیکل باید مابین ته شوی وی. دا کیسې شته که نه؟ زه غواړم دا بولډ سي، دا اوله خانه دې غټه وي، بره دې ټایټل راشي. دا ټولې کیسې کوو، ټول را روان دي، یو هم نه پاتې کېږي. صرف ما یو ټیبل څنګه کولی شم چې انزرټ کړم، دې طریقې سره انزرټ کېږي. بل تاسو کولی شئ راسه انزرټ ټیبل باندې کلیک کړه، چې کله دې په دې باندې کلیک وکړه دلته کې اوس ته په خپله ورته لیکلی شئ چې څومره غواړئ. زه ورته وایم چې ما څومره پکار دي، 15 مې کالمز پکار دي او څو روګانې مې پکار دي. فرض که زما پکار دي 8 روګانې مې پکار دي. 4 څومره ته غواړئ، 6 دې پکار وي، 5 دې پکار وي، څومره چې پکار وي هغومره ته اخیستلی شئ. دا به زه ورته وایم چې راته راکړه. صحیح شو. همدا شانتې راشه کومه ډیټا چې هغه پکې انزرټ کړه. دا بله طریقه شوه. بل تاسو کولی شئ چې سیم کار په څه طریقې سره ترسره کړئ. پلس په تاسو لیکئ او را به شي دې ځای کې به ایکول 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 ایکول. صحیح. بیا راشه پلس، بیا ایکول 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 ایکول. زه دا شانتې
انټر پریس کوه ګوره تاسو رو څنګه کېږي جوړېږي. یوه طریقه یې دا ده. ګوره بیا راځو دې کې ایکول څومره پورې سیل ته غواړئ ځان دپاره کریټ کړي کولی شئ چې کریټ کړي. ګوره پلس بیا راځم ختم کړم او پلس کړم انټر پسې پریس کړه. ګوره اول پلس بیا ایکول څومره پورې ته اندازه ورکوي بیا پلس د یو خانه سره جوړه شوه دا بل سیل بل کالم شو دا بل سیل شو دا بل سیل شو دا بل سیل شو ټکه بس خلاص. دا چې کله انټر کړو اوس ته غواړئ چې بل رو یا بل کالم واخلي خیر هغه درته وایم که تاسو ګیټ شئ بیخي. اوس زه غواړم چې بل رو واخلم نو ګوره تاسو کولی شئ چې یوې سیل نه بل سیل ته څنګه لاړ شئ. زه دې کې نمبر لیکم زه غواړم بل سیل ته لاړ شم. تاسو سره په کیبورډ کې ټیپ بټنه ده TIB لیکلی ده دا به تاسو پریس کوئ ګوره بل کالم درته کولی شئ چې چینج شي او لاړ شي. صحیح دې په واسطه هم تللی شي ایرو کیز په واسطه د غشي چې کوم ورکړي وي د غشو په واسطه باندې هم تاسو کولی شئ چې یو سیل نه بل سیل ته ولاړ شئ. ګوره ټیبل ډېر زیات امپورټنټ ده. ټیبل به در باندې داسې یادوم چې سم به یادوئ یو سم باید تاسو په ټیبل کې دننه فات نه شي. فرض کړه دا ټیپ بټن ده زه غواړم دې کې مې نمبر لیکلو چې 1 اوس غواړم دې بل سیل ته لاړ شم ټیپ بټن پریس کړه ورته دې بل سیل ته راوړي نیم د فرض مثال سیف. اوس غواړم چې دې بل سیل ته لاړ شم ځکه چې هر نوم یې د فادر هغه نوم ورته ورکړه او بیا راشه دې ځکه ګوره تاسو کولی شئ د ایرو کیز سره هم یو خوا بل خوا لاړ شئ. فرض کړه زه غواړم دې سیل ته راشم یا بیرته غواړم دې سیل ته لاړ شم. فرض مثال زه لیکم چې اته همدا شانتې راځم دې ځکه زه لیکم مارچ څومره دي بس که زه کمزور یم ډېر زیات څومره مارچ مې اخیستی دي 50 مارچ مې اخیستی دي زموږ په یونیورسټي کې فاس په 1 به ولیکم. صحیح نو دا رقم د تاسو کولی شئ چې څومره مارچ تاسو په اخیستی مارچ ورکړي ریزلټ چې ده هو دا پاس شوی ده ایله چې پاس کړی ده ایله چې کړی دی چې مضمون یې پاس کړی. اوس غواړم چې لاندې راشم واپس نو څه وکړه ټیپ بټن پریس ګوره ډایرکټ اول سر ته دې راوړي خو که زه دلته یم اوس غواړم دې ځای ته راکښته شم ګوره ایرو کیز په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې راښکته شئ یو خانې نه بلې خانې ته هم لاړ شئ. دا بله طریقه شوله. صحیح غواړئ د ټیپ په واسطه یا د څه په واسطه باندې د ایرو کیز په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې یو بل سیل ته لاړ شئ. بل دې کې کمال دا ده چې کله زه دې اخر ته راشم او زه اوس دلته کې غواړم نور دا ډیټا پر مثال ما ټول کسان نومونه ما ولیکل اوس غواړم چې بل رو واخلم نور کالمز واخلم نور ډیټا دپاره ټیپ بټن پریس کوه ګوره خیر راځه ټیپ بټن پریس کوه دا به څنګه کېږي سره به نورې هم جنریټ کېږي چې څومره ته غواړې هغه به تا سره جنریټ کېږي. بله طریقه یې دا ده که ته غواړې چې نور سیلز واخلئ اول به راشو سلیکټ کړم ختم کړلو. اوس غواړم چې دلته کې دلته ولاړ یم او راغلم دویم کس مې انټر کړو فرض کړه 2 علي ولی دا تکړه د سل نمبر یې اخیستی او دا هم فاست. صحیح دا شتونه ما ولیکل. اوس زه څه کول غواړم داسې کې غواړم چې یو بله رو واخلم یو بله رو څنګه کم واخلم. د بل رو اخیستلو لپاره ګوره تاسو څنګه کولی شئ چې بله رو واخلئ راځم دې ځای کې ګوره پلس ساین راته راکوي څنګه دې کالم سر ته ځان ورسوم ګوره یو پلس جمع نښه یې راکړه دې باندې تاسو کلیک کوئ ته بله رو اخیستلی شئ. که دې سایډ ته راغله دې کونج ته نو ګوره دلته کوم درته درکوي کلیک کوه دې خوا ته یې اخلئ دې خوا ته یې هم اخیستلی شئ چې هر ځای کې ته غواړئ هغه ځای کې اخیستلی شئ. که غواړئ چې فرض مثال کالم واخلئ بل لاندې ګوره رو واخلئ یا کالم سوري داسې که تاسو ودرېږئ ګوره دا نیغ په نیغه چې دا ګوره سلیکټ شو دې ته ویل کېږي کالم. اوس غواړم چې یو رو واخلم سیف نه لاندې داسې کې بله رو اخیستل غواړم بس دلته کې څنګه راغله دې سر ته ګوره تاسو کارسر راوړئ تاسو ته پخپله جمع ساین درکوي په دې کلیک کوئ چې څومره هغه اخلئ ګوره خانې ته اخیستلی شئ. صحیح دې نه لاندې اخلئ ور دلته راځم ودرېږم بله رو اخلئ دې کونج ته راشه بره راغله که دې لاندې کونج ته یې راغلی بیا به یې لاندې کولی شئ چې واخلئ طریقه یې تو خو ده طریقې سره هم کولی شئ. نیم ده مارس دی او داسې کې پاس ده او فرض مثال دلته کې زه کلاس دپاره یو هغه غواړم چې کالم واخلم. صحیح نو بس دلته کې راشه دې کونج ته ګوره تاسو څه درکوي پلس ساین درکوي دې کلیک وکړه داسې کې زه اوس لیکم چې کلاس خیال هم ده په دې طریقې سره کولی شئ چې تاسو کالم یې اضافه کړئ ګوره د پلس په طریقې سره ټیپ په واسطه هم درته وښودلو چې تاسو اضافه کولی شئ دې طریقې سره هم کولی شئ چې تاسو دا اضافه کړئ. نو دې شیزونو ته مو خیال وي امپورټنټ دي مهم دي زده کول یې در باندې لازمي دي. ګوره که دې کونج ته راځئ پلس ساین درته درکوي که دې کونج ته راځئ ګوره پلس ساین درته درکوي کلیک کوه سره بل کالم راځي که دا شانتې روګانې اخلي چې ته څنګه راغلی دې رو دې سر ته تا ته ګوره پلس ساین درکوي ته کې ودرېږه راشه دې سر ته ګوره تا څنګه کوي ساین درکوي دې طریقې سره کولی شئ تاسو یې واخلئ په پلس باندې کلیک وکړه
ټول لیبل تاسو سره سلیکټ کیږي ټول ډیټا چې غواړئ ګور هر څه وکړي د ځکه ته کولای شئ چینجز پکې راولئ غواړئ بیک ګراوند ته کلر ملري ورکړي کولای شئ چې ورته ورکړي همداشان د غواړئ لیکل غاټو واړه کې لیکلو ته کلر ورکړي ډیزاین کولای شئ چې ورته ورکړي همداشان د دې ګور کلیک وکړئ ټول ټیبل تاسو سره سلیکټ کیږي الاینمنت پکې کوي سایز پکې زیاتوي کموي هر څه چې ته وغواړې هغه ته دې طریقې سره کولای شي که راځم ډیلیټ کوي ډیلیټ کولای هم شي صحیح ته غواړې ټیبل ډیلیټ کړو ټول ټیبل سره ډیلیټ کیږي کنه د ځکه نور اپشن هم شته پکې کالم روز څه شي ته غواړې ته ونه ډیلیټ کی هغه ونه ډیلیټ کولای شي او دا تاسو سره د ټیبل د انسرټ کولو طریقه او په هغه کې روز او کالم سره طریقې سره تاسو کولای شئ چې اضافه او اډ کړئ د دې لپاره نور طریقې مشته د تخایم وایو راځي په دې لیاوټ کې څنګه کولای شئ نور طریقو سره هم اضافه کوي خدای غلند طریقې وي سو اپشن دي تاسو درکې په هغه طریقې سره تاسو اضافه کولای شئ ازو هغه خپل انسرټ ټیبل ترازو خبرې مې ته کې ځینې وکړلې اوس راځو دې چې بیا ګوره یو طریقه دا شوله په دې طریقې سره څومره چې کالم روز غواړئ بل طریقه راځو انسرټ ټیبل په دې باندې کلیک کوو څومره کالم چې موږ په کار دي زنم کولای شو کوم زیاتو کې ورته خپل ولیکو بل راځو دغه ځکه ګوره تاسو وګورئ دا اپشن ډیر زیات امپورټنت تاسو باید دا یاد وي پس کله چې ما ورته ویل دي چې فکسډ کالم ویټ اټو صحیح ده د کالم ویټ چې کوم دا هغه خپل اتومات ماته جوړوه که زه 3 کالم واخلم ګوره زما لیکل د دې نه سٹارټ کیږي په دې باندې ختميږي نو زما دا کالمونه مې چې 3 واخیستل هغه د ځای په 3 تقسیم کیږي یو دلته راځي بل دې راځي بل دې راځي که زه لاس اخلم ګوره د لاس تقسیم کیږي دا ایریا صحیح ده کله صبر خو باندې راته وشي ځکه مو د اتومات ماته څنګه کو دا کالم ویټ چې د دې د پیج لویټ سره برابر وا سیټ کوي نو که زه اوس ګوره ما نه کالم اخیستې او 2 مې روغان اخیستې خو ځکه کلیک وکم ګوره اتومات هغه د ځکه ډیوایډ کیږي او که زه لاندې راشم د ځکه فرض کا 3 کالم واخلم انت برا شو او زه 3 کالم فرض کا واخلم بیا هم ماته څنګه کوي اتومات ماته څنګه کوي د کالم ویټ چې ماته یو سره ایڈجسټ کوي د دې پیج له سایز سره خپل څنګه کوي ګوره ایڈجسټ کوي د یو 2 3 سره څنګه شلو ایڈجسټ شلو د چا برکت د دې کې کمپیریان نه دی ناش دا ستا برکت د دې کې ګوره تا ورته چې کوم ځکه لګولای دا په پکسټ ویټ کې د لیکل لګولای دا خدای وای نه زه په خپل خوخه باندې غواړم چې ځکه کالم اخلم دیغه سایز دی معلوم وي ته کولای شې چې په خپل خوخه باندې وته سایز هم معلوم کی فرض کړه چې ما کالم اخیستو دی غان اندازې ماته معلومه وسی ما په دومره اندازه کې باید یو کالم راشي نو کولای شي دې نه اټو کې ما چې راشه په خپل خوخه باندې چې څومره سایز ته ورکې اوس ته هر څومره کالم اخلي زه ته چې یو کالم اخلم هغه 0.5 اوسي 0.5 دی اوسي نو زه به راشم دې کې ما 15 کالم اخیستې دي او 2 مې روغان اخیستې دي دا څنګه راځي خلم دورته دته وای 0.5 سایز کې دا ګوره راغل دا پوینټس کې یا په انچ کې یا په سانتي متر کې 4 سکیول دا اوس ګوره نیم شولو صحیح ده نو کته چې راشي ورته وای چې نه دا رقم ته نه دی په کار څنګه دی په کار دی په بل سایز کې دی په کار وي نور سایز وته اضافه کې اټو خپل آسان کول چې کوم ایریا وز ما سره دا پیج به غ خپل تقسیمول او په کالمز باندې هغه ایریا خپل تقسیم کوله خو نه که ته وغواړې چې خپل مرته وای چې ماته یو کالم سمره وسی کوله چې دیز نه وته سایز او اندازه ورکه فرض مثال 2 دی وي څنګه دی وي 2 اندازه باندې درشي زه خلم کړم 2 اندازه باندې څنګه کیږي ډیوایډ کیږي صحیح نو دا طریقه شوله او بل کتا سو دا کوم کوي کنه فرض کړه دا موږ کم کو اته څنګه ډری کولم شي اوس نه بل ته د ذکر راشي داونی سي نیوز نه بل ځتا وړل شي خیرم دورته ورسونه وړکه راغل داسل هم دې خطر چلته موږ ورته اندازه په خپل خو خمانه وټاکلا ورته مو ورکړله نو په اوس په خدای وکي چې تاسو په دې باندې سر خلاص شوی چې فکس کار کوي اټو سره کار کوي بده کې فکس مطلب دا ده چې دا کالم ماته څنګه کوه چې کوم اندازه کوم یغه په اندازه باندې راولا اټو مطلب دا ده چې دا کوم ایریا منګ لرو په دې باندې څنګه تقسیمېږي او خپل باندې د دې نه دې پر ایریا او په یغه باندې تقسیم کړل دوه واخلو دوه برخې کې درې واخلو درې برخې کې سراسر رسېږي دا ځان او کنه دې نه ته موږ اندازه وټاکو کولای شو په خپل خو باندې ورته اندازه ورکو یو کالم څومره وسی صحیح بل د کې یو بهترین او امپورټنت چې زم زیات کاروم او تاسو هم زیات وکاروي خوان بترنه واخلیا هغه زمونږ سره چې دا هغه زمونږ سره چې کله ورته هم داسې کار کوه چې ماته داسې ټیبل راکا چې هغه اټو پیټ شي د چا سره له کانټینټ سره چې څومره لیکل کوم دیغه مربوط دی راځي بس دا لانجې زمانه دی خوخي ما 15 کالم واخیستل او 2 مې روغانې واخیستلې که زه زیات یا خلم روغانې فرض کړو ته چې 15 روغانې هم را تراکا شل روغانې غواړي 50 روغانې غواړي 400 غواړي هغه تا باندې ډیپند کوي صحیح فرض کوم ورته 15 ویل بیا ورته هم لس را تراکا صحیح لس روغانې مو واخیستلې نو دا به زه کلیک کوم اوس ګوره دا راغللو
خو زه ته وایم چې داسې کار وکړه دا ما آټو پیټ کې ورته ویلي څنګه مې ورته ویلي دي آټو پیټ مې ورته ویلي کانټینټ سره اتومات ماته دا فټ کوه اوس دې زه لیکم نمبر ټیبل ټیپ ته راځم داسې کې لیکم نیم تاسو اوس ورته ګورئ څومره زبردست راځي دا داسې کې لیکم فادر نیم داسې کې لیکم کلاس په دې ځای کې لیکم فرض کا مارکس اوس وایي چې او د کالۍ ماته کمې اوس به څه کېږي هېڅ شی هم نه کېږي دې کونج ته راسه ګوره پلس ساین درکوي اضافه یې کړه ورته بل رو دې واخله صحیح ده بل اخلي بیا راسه ته ګوره نور هم ته اخیستلی شي دې طریقې سره مارک شو دلته کې ورته وایم ریزلټ دلته کې راځو که تاسو هغه څه شي ورته وایي ملاحظه ورته وایي که څه شي ورته وایي ډسکرپشن وغیره چې هر څه تاسو لیکئ ګور اتومات څنګه کېږي دا ځان ایډجسټ کوي چې څومره زه لیکل کوم زه څومره لیکل دی چې ډېره وم ګوره دا ماته څنګه کېږي یغونه به دا ډېرېږي خیال هم ده ورته ګوره دا څنګه کېږي اتومات ماته څنګه کېږي غټېږي خو که زه لیکل کنټینټس پکې وړوکې راولم په هغه اندازه باندې ماته دا خپله کالمز برابرېږي او سیټ کېږي نو دا خو هم یو بهترینه ده که تاسو غواړئ ځای دې ته تغیر وکړئ دیز نه ونیسئ ګوره پلس ته څنګه کارسر راوړو کیم خو د لوګو دا شانتې شولو که کلیک دې وکړو ټول تاسو سلیکټ کېږي نه کلیک مه کوه صرف دومره وکړه چې دیز ته کارسر راوړه کارسر دې راوړو دیز ګوره تاته څنګه کېږي یو جمع غوندې نښه راځي چې دا راغله ونیسه او بس وړه یې راوړه چارج ته وړي ګوره دلته یې وړي هلته یې وړي ډېټا دپاره څنګه کولی شي ته ایډجسټ کولی شي یا خو ډېر لرې لاړو هلته مې نه ده په کار ښکته به یې راوړو دلته به یې راوړو دلته به یې راوړو چې ځای شته که نه لاندې پیچ کې دلته ګوره دا راغللو که غواړې دیز نه غټ وړوکی کړي ګوره دیز نه ونیسه کولی شي چې غټ وړوکی هم کړي خیال هم ده ورته بیا ونه وایي چې موږ نه پوهېږو موږ نه دا شی پاتې داسې ټیبل یې درته درکړم داسې ټیبل یې درکړم چې په جوړولو کې سر در باندې وګرځېږي صحیح داسې ټیبل یې درته درکړم نو درس مو ښه صحیح یاد کړه او ځان پرې پوه کړه صحیح د هغې ته مو باید خیال اوسئ د ځان سره نوټ کوئ چې دا څنګه کار کوي ولیکه آټو پیټ ولیکه ځان سره په انزرټ کې ولیکه آټو پیټ ټو کنټینټس بیا په پښتو کې ورته ډسکرپشن ورکړي آټو پیټ کنټینټ دا کار کوي اول موږ ته یو ټیبل راکړي وړوکی شان بیا چې کله موږ په هغه کې چې هر څومره اندازې باندې موږ کالم کې بره هیډ ورکوو یا ټایټل ورکوو یا لیکل کوو په هغه اندازه باندې کالم زموږ سره څنګه کېږي غټېږي دا به تاسو ولیکئ آټو پیټ ټو وینډو کې به زه کلیک وکړم هماغه حساب ده ودرېږئ تاسو دا چېرته لاړلو دا سپېره دلته نه لاندې به راشو داسې کې به زه کالمز واخلم دلته کې به راشم دوس راځم انزرټ ته وایم چې ماته یو څه وکړه ټیبل ته انزرټ کړه اوس طریقې سره انزرټ کړه آټو فیټ ټو وینډوز کړه او زه ته وایم چې 5 په 2 کې کړه وګورئ اتومات څه کوي دې غونډ هغه سره ځان برابروي که زه چېرته دلته کې راشم یو دانه هغه هم واخلم کالم هم واخلم بیا هم دا څه کوي همغه سره ځان په خپله باندې دا برابروي فرض کړه 5 مې ورته روګانې واخیستې او یو مې کالم واخیستلو دا په اتومات توګه باندې له وینډوز سره ځان څنګه کوي برابروي دا څومره هغسې ته زموږ سره مای ګاډ په هغه کې دننه مې واخیستلو ټولین را به شم انزرټ ته انزرټ نه پس ټیبل انزرټ ټیبل آټو پیټ کې به چک کېدو 5 کالم یې نه یو کالم او څومره 10 روګانې ماته راکړه اوکې خلاص امید لرو که دیز نه سټارټ شو په دیز باندې ختمه شو آټو پیټ ویت وینډوز څومره تاسو سره لیکل شوي په همغه سره ځان څنګه کوي سیټ کوي او ایډجسټ کوي کولی شي چې وړوکی او غټې کوي او خو مې درته وویل یو ځینې بل ته چې وړئ تاسو یې وړلی هم شئ صحیح نو دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې یو ټیبل انزرټ کړئ او برابر کړئ او راوړئ دا صرف د ټیبل د انزرټ کولو طریقه وه څنګه کولی شئ تاسو یو انزرټ کې کالمز او روز واخلئ هغه مې درته وویل بل دې کې خبره ده ریممبر ډایمنشنز فار نیو ټیبل فرض که ما خو د یو ټیبل واخیستلو خو که زه اوس راشم بل ټیبل اخلم دلته به زه راشم ګوره تاسو ته به زه یو ټیبل واخلم ټیبل مې څنګه واخیستلو ټیبل اخلم 5 په 10 کې زه ټیبل اخلم یا 5 په 8 کې دلته به راشم انزرټ ته هلته مشکل نشته دلته به راسم ولیکم ما ویل چې 5 کالمه دې وي او 10 روګان دي ماته راکړي اتومات ځکه 10 کسان دي ما سره 15 کسان دي دا ورته وایم ما سره ټیبل ګوره اتومات ګوره انزرټ شول خیال دی نه خو که زه راشم بیا بل ټیبل اخلم ورته ګوره یا زه اوس بل ټیبل زما په همدې اندازه باندې په کار ته په بل فایل کې یا غواړم نور ټیبل واخلم په بل فایل کې واخلم بل فایل کې واخلم ګوره بیا څه کوي ماته 5 په 2 کې راکړي زه بیا هلته لیکم 5 هلته کې به زه لیکم 10 بیا به زه دا انزرټ کوم چې بیا راشم زه بیا بل ټیبل اخلم نو هغه ته بیا چې بیرته راځو دا څنګه کېږي د بل نیکسټ ټیبل اخیستلو لپاره هغه کوم لیکل چې ما کړي دي هغه پکې ختمیږي بیا 5 په 2 شو زه ته یم نه چې ماته ته 5 پر لاس ویل دا ځان سره ریممبر وی ساته
دا ځان سره څنګه ریممبر یې که ساته دغه ډایمنشن کې چې ما کوم تاسو ټیبل درکړی چې اندازه به دومره په دومره اندازه کې به اوسي او دومره کالمز دومره نو که زه بل ټیبل اخلم اتوماتیک ماته دا سیو وي اوس زه راځم دې کې بل ټیبل اخلم چې زه دلته کې کلیک وکم اوس ما ټیبل پکار ده انسرټ ټیبل ته راځم چې راغلم او زه انسرټ کوم ټیبل وګورئ کوم لیکل چې موږ مخکې ورته کړي هغه د ځان سره سیو کړي دي اوس که زه دې کې فرض کړه لس روګانې کالمز ورته ورکم او 100 روګانې ورته ورکم صحیح او دلته کې ما چک نه کړي بل اخلم بیا 15 په دوی خو زه دلته ورته ریممبر ډایمنشن نو دغه به د بل نیکسټ ټیبل چې موږ اخلو الریډي بالته کې څنګه وي سیو به کې پروت وي خلم دورته اوس که زه راشم چېرته بل ټیبل اخلم نو مالته کې چک تیار ورته لګولی وي که نه اتومات به دا څنګه وي په هغه ځای کې به پروت اوسي زه ټیبل ته راځم وردا سیو ده اوس که زه دا اوکې کوم دا مې نه لګولی نو بل پرې اخلم بیا ختمېږي چې بله پرې دې مې چې چک ولګوه اوکې کوئ بل ټیبل هم تاسو سره څنګه شولو انسرټ شولو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې ټیبل کې روز او کالمز تر انسرټ کولی شئ 400 تاسو په کار وي او دغه اپشن باندې ځان سره به ښه صحیح نوٹ کوئ بیا ورته په ایگزام کې راوړم چې ریممبر ډایمنشن فار نیو ټیبلز څنګه کار کوي څه دپاره یې مونږ کاروو دغه کې د خدای وکړي چې کوم اپشن به رانه انشاءالله چې نه وي پاتې شوی تاسو به پرې پوه شوي اوسئ بل راځو اوی ډرا ټیبل ډرا ټیبل څنګه کار کولی شي ډرا ټیبل تا ته خپل اپشن درکوي تا ته ټیبل درکوي قلم په لاس کې درکوي او اوس واخله په خپله ځان ته رسم کړه ګوره چې هر ځای کې ټیبل رسمول غواړې زه غواړم دې ځای کې ټیبل رسم کړم دومره ټیبل غواړم 400 ټیبل زما په کار وي تاسو به اکثره ډیزاین چې کوئ له دې ډرا ټیبل نه به اخلئ کار ځکه زمونږ ضرورت هغه ځای کې نه پوره کېږي ولې نه پوره کېږي زه اوس راځم دې ځای کې ورته وایم چې څه شی دې ځای کې نمبر ده زما ګوره دې اندازه کې دومره اندازه کې نوم راوله په دومره اندازه کې چې نوم راوستل رو دې اولنۍ دومره اوسي ګوره بل روګه چې زه غواړم هغه وړه غواړم فرض کا بل روز غټه غواړم دې کې بیا زه وایم چې داسې کار دی وشي چې دا دې داسې شي او دلته کې دا خط په دې طریقې سره راشي بیا دې دا بل رو دا شان ډیوایډ شي نو دا کار کول پاسبل دی یوازې په کوم ځای کې پاسبل دی امکان لري تاسو سره په ډرا ټیبل کې کا امکان لري چې هر طریقې سره ته غواړي ډرای کې جوړ کې ګوره کلام دې درکړی دا بس صرف کلیک کوه څنګه به کلیک کې ګوره چې هر ځای کې دې کلام راوړ ګوره دلته ما کلم راوړل کې مې ښودلو که نه اوس راشه کوم لیفټ کلیک چې دا به ونیسئ په ماوس کې یا په کیپیډ د که تاسو لیپټاپ اوس ونیسه او بس دا شان ډېر کوه دې راورسوه صحیح نو دا ډېر زیات امپورټنټ دا مهم ده باید چې مو یاد وي باید چې ځان پې پوه کړئ ډرا ټیبل په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې په خپله خوښه باندې هر څومره ټیبل هر قسم د ټیبل په هر اندازې سره ټیبل چې ما تاسو درکړی اوسي تاسو هغه جوړ او برابر کړئ ګوره دې سره خپله ټولز دي یو بل ټیب ورسره هم ګوره اوپن کېږي دې کې ډېر خپل ټولز راځي خو دا مونږ انشاءالله چې وایو بېرته راځو انسرټ ته چې کله راغلم ګوره ما څه ورته ویلی دي چې ډرا ټیبل باندې کلیک کوم چې په هر ځای کې مې ټیبل په کار وي ته مې وړوکی شان ټیبل په کار ده په دې کې د څه اوسي دغه شان دي یو 3 دانې 3 یا 2 سیلز اوسي اما راوړلو صحیح دلته بیا دا شانتې وي په دې ځای کې نور هم لیکل زه غواړم ورسره څه کېږي راځي به څنګه کولی شو د دې دغه اندازې د دې روز یا د سیلز برابرې کړو څه ټي کړو خبرې موږ کوو د ذکر روانې دي انشاءالله چې خبرې هم کوو نو دا ما درته یوازې وویل چې ډاټ ټیبل په واسطه باندې تاسو کولی شئ په خپله خوښه باندې چې هر قسم د ټیبل وغواړئ څوک درته هر قسم د ټیبل غوښتنه وکړي تاسو کولی شئ چې هغه برابر کړئ سیټ کړئ او جوړ یې کړئ نو بل راځو دلته کې دا ټیبل هم شو دا هم شولو نورو پکې داسې څه نه وي ځینې پکې اکسل سپریډ شیټس دي زه غواړم چې اکسل نه څه وکړم دغه راوړم اکسل سپریډ شیټ نه زه غواړم اکسل ټیبل راوړم یا د اکسل سپریډ شیټ چې کوم سیلز خانې دي هغه راوړم دلته کې چې څنګه راغلم ما کلیک وکړل وګوره ما ته اکسل څنګه شولو دې کې اوپن شولو نو زه چې راسم دې کې لیکل وکړم چې نمبر name gender او سیم ټو سیم اکسل دغه اکسل خو موږ نه دی ویلی اکسل ډېر زبردست پروګرام ده زه ډېر زیات انجوای کوم ډېر زیات خوند ترېنه اخلم تاسو که اکسل څه زده کوئ بیا کوشش کوم چې آنلاین جابز دپاره نه دي په پایور کې درته اکاونټس جوړ کړم بیا تاسو په خپله جوړ کړئ طریقه به درته وښیم په هغې کې به ډیټا انټري دپاره یا نور ډېر زیات کارونه وي وظیفي جابز شته دلته کې پیدا کېږي ګیګس به وغیره به جوړوئ خپل اکاونټ به جوړ کړئ نو خو جابز دلته کې به تاسو کولی شئ چې ترلاسه یې کړئ کلاس شو مارک شو ریزلټ شو جینډر شو کوم څیزونه هم چې په کار وي هغه تاسو پکې ایډ کړئ چې ایډ مو کړلو خلاص ګوره ټیبل زه خواته کلیک کوم نو ما سره دا ټیبل په اتومات په خپله توګه باندې
جوړیږي. څه غواړئ؟ سیم ټو سیم هماغه ټیبل ده. صحیح ډبل کلیک په وکړه بیا د ایکسل ته وړي چې دې ګوره تاسو سره ایکسل اوپن شو مکمل د خطو ګوره بره سره مکمل ایکسل ده. ایکسل چې کوم ډیزاین لري ټول پې اپلای کا سلیکټ آل مې کړلو مخ بیخي ټول زیات سلیکټ کړلو دغه درې سلیکټ کړم دې ته ډیزاین ورکوي هر څه چې ورکوي ورته ورکولی شي باډیز رنګ کلر ورکوه ورته صحیح شو. اوس زه بار کلیک وکړم ډبل وګورئ تاسو سره ټیبل راغلو جوړ شولو چې هلته تا کوم قسم ډیزاین کړی وي هغه ټیبل تاسو سره په وډ کې ګوره د ذکر راغلو جنریټ شولو. اوس کولی شي دا وړوکی غټ کړي سره کولی شي صحیح ده. نو دا شول تاسو سره د ایکسل دپاره ایکسل نه څنګه کولی شي تاسو یو دنه ټیبل راوړئ او انزرټ یې کړئ. بل کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل دا هم درته وایم چې څه طریقې سره تاسو کولی شئ چې ټیکس راواخلئ هغه ته بدل کړئ دا ټیبل ته یې بدل کړئ ها. بل راځو دې ځکه زموږ سره کویک ټیبلز دي الریډي د ورډ والا یا تاسو ته د افس کمپنۍ والا ځینې ټیبلې جوړې کړي دي که تاسو غواړئ چې دغه ټیبل یې راواخلئ هم راخیستلی شئ استفاده ترېنه کولی شئ ځان دپاره پکې ایډیټینګ وکړئ نو دا هم یو بهترین اپارچونټي ده در سره ځینې ټیبلې دې ځکه الریډي کریټ شوي دي و ځان دپاره صرف راشه په هغه کې تغیرات راوړه. دغه زما سره یو کلنډر مې په کار ده چې ورته وایي کلیزه ورته وایي که چې ورته وایي دغلته کې جنتري کولی شئ چې دا جنتري ده او خپل ځان دپاره دا ایډیټ کړئ. ګوره دا جنتري دا ډېر زر معلوم دی نو اوس غواړئ چې دې کې تغیرات راولئ راوستلی شئ روز ورکې چینج کوئ لیکل ورکې چینج کوئ سلیکشن واخله هغه ټول تغیرات ته پکې اپلای کولی شئ په خپله خوښه باندې. هوم ته لاړ شه بارډرز ورته ورکوئ هر څه چې ته وغواړې هغه ټول پرې اپلای کېږي. وملیدلو کلرز وغیره ټول په دې باندې تاسو کولی شئ چې اپلای کړئ پې. بل به راشو دې ځکه نورې ټیبلې هم شته ده دغه ټیبل دې نه د خوښ دې ته ضرورت نشته ده دغه سیټ کړلو میاشتې هر څه دې پکې راوړل او دې ځکه نورې ټیبلې دي ګورئ دغه د کوم ټیبل هم شته ده دغه ټیبل دې نه خوښ بل ټیبل غواړئ بل هم اخیستلی شئ راشه صرف دې ځکه بس ته ټیبل یې کوشش کوه چې انزرټ کې څه طریقې سره انزرټ کولی شي ته هغه ټیبل راخیستلی شئ. دا وګورئ حسابي کتابي لپاره ډبل ټیبل پکار وي دا ټیبولر لیست ده دا لیست دې پکار ده. دا وګوره دا کالجز دپاره یونیورسټیانو دپاره چې کوم نیو سټوډنټس راغلي دي ګریجویټس څومره دي نو دې کې مختلف قسمه ټیبلې دي ته هغه راخیستلی شي تغیرات پکې راولئ بیا یې سلیکټ کړه او سیو یې کړه لکه څنګه چې کور پیج موږ سیو کوو هماغه طریقې سره کولی شي دا هم تاسو سیو کړئ. نو هیله ده چې په دې باندې به تاسو پوه شوي اوسئ او ډېر څه به مو ترېنه یاد کړي وي په ټیبل کې. بیا د دې مربوط چې کوم ټولز دي هغه درته وایم او دا دی زیات یې کړه دا شیونه پکې چینج کړه بوکس وغیره دي بوکس نوم ته چینج کول غواړئ د ځکه نومونه هم چینج کولی شئ اندازه یې چینج کوئ دا هم ورته چینج کولی شئ په خپله خوښه باندې ټول تغیرات تاسو پکې اپلای کولی شئ چې هر څنګه ستاسو په کار وي هغه ټول تغیرات پکې راوړلی شئ. د سیل کلر چینج کوئ د سیل کلر چینج کوئ دا خو چې کله موږ ډیزاین ته لاړلو په ډیزاین کې موږ بیا وایو فلحال مو دا لا نه دی ویلی همدا شانتې لیاوټ کې تغیرات راولئ دې چې کومه ښودنه د سره کوم ته موږ ته ښودل کېږي غټ شو سي وړوکی شو سي څه طریقې سره شو سي کوم شانتي اوسي په کوم ځای کې اوسي هغه ټول تغیرات په لیاوټ کې موږ کولی شو چې راوړو. پاتې شولو دا به انشاءالله چې نور ختم شو دا یو اپشن هم کې ګورئ دا هم درته وایم دې نه ځان خلاص کړو. زه غواړم چې ما سره ټیکس اوسي او دا ټیکس چینج کړم ټیبل ته نو څه طریقې سره کولی شو خو ټیکس کې به ته څو کاره کوې دې تر مابین به ته یا کاما یوز کوې یا به سپیس یوز کوې یا به ډیش ورکوې یا به ټیب ورکوې یو نه یو څه به ته یوز کوې. فرض که نمبر ده زه وایم چې نیم ده بیا ورته وایم چې جینډر ده بیا ورته وایم چې کلاس ده بیا ورته وایم چې ټیچر یې څوک ده ډیټ ده دا ټول شیزونه ما ولیکل که نه زه اوس غواړم چې دا ټیبل ته چینج کړم څه لپاره چینج کړم ټیبل ته چینج کړم نو را به شي ګوره مابین کې ما کام ورکړی دی زه دا سلیکټ کوم همدا لیکل سلیکټ یې کړه او راشه انزرټ ته انزرټ نه پس راشه ټیبل کې ورته کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل کنورټ ټیکسټ ټیبل په دې باندې به کلیک وکړي اوس تا ته وایي چې څو کالمو کې ته دا غواړې
شپږ کالم دي کنه ګوره 1 2 3 4 5 شپږ دي شپږ کې به موږ داخلو بیا دغه سایز د څنګه اوسي په خپل د کانټینټس ګوره کده کې زه چیک ولګوم یا به چې څومره د لیکل دي په هغه اندازه باندې هر یو کالم راځي که زه وینډو سره دی باید فټ راسي چې څومره ټول وینډو ته ځان ورسي کنه د ځکه په خپل خوخه باندې غواړي چې د اندازه ورته ورکړي چې یو کالم د څنګه اندازې سره اوسي ته ورته ورکول شي بل ګوره سیپریټ ټیکسټ ات دا ټیکسټ ته په څه باندې باید دا سیپریټ کې دي خو ته شاید تا کامې زیات یوز کړی اوسي بل ځکه کامه یوز کړی وي یا د پاراګراف ساين یوز کړی اوسي یا ټیبز یوز کړی اوسي یا اذر سپیس دی ور کړی ما باندې کې نه ختم کا د ځکه سپیس ګوره کلیک اوس ته سپیس راغلو زه کلیک کوم دا باندې کیږي خو ما کامه ور کړی دا باید په کامه باندې دا سیپریټ شي نو د ځکه کامه کې چیک لګاو صحیح که سپیس دور کړی به دی اذر کې به چیک وکي ولګوي چې کوم ځکه شی ول هغه ختم کا یو سپیس پریس کا صحیح ده کنه بس خلاص دا شانتي کامه باندې ما بل بیل کړی دا یا په ټیبز باندې بیل غوي دا هر سره کې سره غواړي یعنی ما باندې کې کامه ور کړی زه به کامه دي ځکه سلیکټ کوم که تاسو ټیبز ور کړی وي ټیبز واخلئ کوم دا شانتي نور کوم ساينس ور کړی وي هغه واخلئ بس خلاص او دا اوکې کا اتومات سره سره کې یو ټیبل جنریټ کیږي ور دا نیم شو دا نمبر شو دا نیم شو دا جندر شو کلاس شو ډیټ شو ډیټ شو نور ته هغه غواړي ور سره نور هم ته کولای شي وای صحیح بیا راځم ور دي ځکه لیکم چې نیم نمبر دی وی آی ډی دی وی او سپیس سټوډنټ نیم دی وی صحیح بیا ورته راځم کامه سپیس مې کې خود ورته وایم چې فادر سټوډنټ نیم شو کلاس دی اوسي ټیچر دی وی سټارټینګ ډیټ دی وی صحیح دا شان شي تاسو غواړئ هغه ټول تاسو راوستل شي وسره اوس غواړم دا لیکل بل دې نه راخته کو دې نه راخته کوي کلیک کا انټرپریس کا خطه بل راشي چې باید لګ بیل راشي نو دا سلیکټ کا چې سلیکټ کړلو راشه انسرټ باندې کلیک وکړه ګوره کامه مې اوس نه ور کړی د ځکه موږ راشو ټیبل کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل دې باندې کلیک وکړو او ورته هم اټو فټ مطلب دا چې څومره د لیکل ول دی یو کالم د لپاره همغه ماته کالم اندازه راکوه د ګوره دا نمبر د لپاره ور څومره زیات راکړی دا سپیس اس ایکسترا دا د ځکه تاسو اټو فټ ټو کنټینټس باندې کلیک کوي خلاص او اذر کې دا دیش خو نه ور کړی نه چې ور کړی سپیس مې ور کړی دا اوکې دا موږ اوکې کو نو ګوره اتومات ماته څنګه شو هغه ټیبل جنریټ شولو خلم دورته هغه طریقې سره د څنګه شولو جنریټ شولو د ځکه شاید زمانه دو سپیس یو شی وي نو په دې خاطر باندې د دې دغه هم اضافه شو را بشه مزبور ته چې ډیلیټ کا چې ډیلیټ کا دا کالم چې د مکمل وتا ډیلیټ کا او ورته ډیلیټ شي خو مرته چا وایو او سټیپ پریس کا مطلب څنګه کیږي تاسو دا اضافه کیږي نور تغیرات مې درته ویلیو سیل داخلي اخیستل شي ډیټا انټری کوي په کې انټری وکا هر څه په کې سیټ کا په خپل خوخه باندې او برابرې کا دی باندې به تاسو ته کوشش وکم ما اراده دي چې وا چې ټول د یو ویډیو کې ریکارډ کوم خو یو ویډیو کې ریکارډ کوم ډاونلوډ هم الکاونت ته مشکل ده او پویدل درس باندې پویدل مهم دي دا اوس مې تر ډیر ذاتی 14 خبري وکړلې ډیر ذاتی مهم دي او په کار درد ته خړل کې دین تاسو خلاصون نشته د تاسو کمپیوټري کار کوي کمپیوټر مو مسلک وي کمپیوټر مو کار وي په یو ځکه تاسو نه تر نه خلاصيږي خصوصا له ټیبل نه خو بيخي بیا خلاصون نشته صحیح که هر ځکه کار کوي نو ټیبل به تاسو ضرور زده کوئ ټیبل سیټ کول درنه غواړي ډیټا به ته ټوله په ټیبل کې لیکي ټیبل کې به شو کوي کته یو کسٹمرز په یو بزنس مرکز کې اوسې کته په طالبي د ادارو کې اوسې کته په فارمل انفارمل کار کوي او چې کمپیوټر کار وي نو ټیبل باید ستاسو یاد وي ټول طریقې مې ته خو دې ست طریقې سره کولای شي تاسو یو ټیبل جوړ کې سره د جوړول طریقه مې ته خو د لپاره کې تاسو کولای شي چې کالمز روز راوړیا خو په دې کې د نور کوم چې د دې مربوطه ټولز دي یا کوم ټیبز مینیوز راځي دا به ان شاء الله چې په بل ریکارډ کې زه کوشش کوم چې دا نه د ریکارډ کوم یو کې به دا ټول درته یو دانه وایم ډیر زیات مهم دي او ډیر یو خسته کمانډز دي اپشنز دي پکې او ایزی دي دومره څه پکې نشته بل اوس به بیا دا وایو نو په دې باندې تاسو سم ځان فوی کوی ځکه چې امپورټنت دي نو فکر کوم چې اوس د پاره به همدا بس وي او سبا ان شاء الله چې د دې لیاوټ وایو او به ډیزاین کې چې کوم ټولز دي دا ټول کمانډز مکمل وایو کوشش به وکړئ چې اسایمنت مو دا یو خاصه ټیبل ځان د فار انسرټ کړئ او مختلفو طریقو سره انسرټ کړئ هر طریقې نه کار واخلئ ټیبل جوړ کړئ بس صرف ځان د پر اسانه کړئ ټیبل جوړ کړئ بیا مو چې ټیبل کمپلیټ کړلو نو بیا زه د ټیبل درکوم ډیزاینونه درکوم درته تاسو په هغه سټایل سره په هغه طریقې سره ډیزاینونه کوئ جوړوي بیا او برابروي بیا It's enough for now for today and bye for now